او د خالد بن ولید رضی الله تعالی د اسلام راوړلو واقعه ډېر عجیبه ده. د اسلام ډېر سخت دشمنو په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شي په هغې کې خو د ده لاس وکنه د شاغړې په غونډۍ باندې راوختو او دا ډېر غټ جنګجو هم و. خو ده وی زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. هغه څنګه وی دا نبی علیه الصلاة والسلام چې په غزوه حدیبیې ته را روانو که نه وی ما ملګرو ته ووي چې ځای ورته سي کوئ چې دوی راځي چې موږ په لاره کې حمله وکړو. دوی به دغلته کې پړاو اچوي وي موږ چې دوی څنګه پړاو اچوي موږ به ګیر چاپېره ناست وي موږ به ناڅاپي حمله وکړو. وی موږ ناست وو هغې ځای ته وی ناڅاپي نبي علیه السلام لاره بدل کړه هغې ځای ته اړو رانغې حالانکې څومره قافلې چې به راتلې دغې ځای ته به راتلې او نبي علیه السلام هغه لار پرېښوده په بل طرف لاړو. ما دې ملګرو ته ویل چېرې دا سړی خو ډېر څه عجیبه غونته سړی دی موږ ورته دلته کېناستو ډارې کې لاره بدل کړه. ما ورته چې خیر دی بل یو ټیم را روان دی هغه ټیم کې دوی مونځ د سره هم نه پرېږدي چې هغې ته صلات وسطی ویلی شي د مازدیګر مونځ د مازدیګر مونځ دوی د سره نه پرېږدي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د مازدیګر مونځ نه قضا شو نو اهل و عیال ټول د هلاک شو. نو دوی د مازدیګر مونځ نه پرېږدي بالکل نه پرېږدي نو چې دوی په مانځه ودرېږي که نه موږ به پرې حمله وکړو. وی موږ په دې کې ناست وو چې د مازدیګر مونځ ټیم شو نبی علیه السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف د صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګري په ځان پسې ودرول نیم یې چوکیدارۍ ته ودرول. نو چې یو رکعت هغه یو څه کسان د نبي علیه السلام سره وکړو بیا هغه چوکیدارۍ ته ودرېدل هغه نور راړه په نبي علیه السلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبي علیه السلام مونځ وکړو او مې مونځ وکړو او مې چوکیداري کوله که نه. ما دې کسانو ته وویل چې یقین په الله وکړه په دې سړي سره خو هېڅ نه کېږي ده سره اوس غیبي غونته کې امداد دی ده خو چې کوم ځای کې مونږ ورته کښېنو نو بس د طریقه بدله کړي د سره څه غیبي غونته کې امداد دی. وی هغې ځای کې زما په دې زړه کې د اسلام لږ مینه پیدا شوله. بل چې کوم ځای طرف ته به غزا له لاړم د جنګ له لاړم که نه وی ښه د خپل قبیلې د طرفې به مې جنګ کوو خو چې واپس په رالم په دې زړه کې به خفه مړه چې دا ته خپل ملګري وجنې خپل قبیله وجنې خپل خلک وجنې ته څه کوې څه په لاس راځي. خو بهرحال د خانداني غیرت او په هغې کې لګیا وم وی چې ډېر تنګ شوم که نه ما دا اراده وکړه چې شام ته ځمه هلته به یا یهودي شمه یا به عیسایي شم مسلمانېدی خو ځکه نه شمه چې د دې پیغمبر خلاف ما دا خو زما سخت دشمن دی نو زه به ځم د ده ته به هم چې په تا ایمان راوړم جاهلیت غیرت که نه. په غزوه بدر کې زه د خلاف ولاړم په غزوه احد کې زه د خلاف ولاړم په غزوه خندق کې زه د خلاف ولاړم هر ځای کې ما سره جنګ کړی اوس به په ایمان راوړم. ما وی چې زما شام ته یا به یهودي شم او یا به څه شم عیسایي شم او دا خپل مذهب خو راته بد ښکاري ځکه څه ګټو ته سجدې لګو دا موږ څه کوو که نه. دا مې اراده وکړه وی زما یو ورور د هغه نوم ولید و هغه مسلمان و. وی نبي علیه السلام دی ولید ته وویل که ما دې ورور ته چېرې دا خالد ډېر هوښیار سړی دی ډېر عقلمند سړی دی او د ده د عقل او هوښیارتوب لږې خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګېدی څومره به ښایي ته ورته اسلام دعوت ورکړه د ورور ته ولې وویلو که نه. وی دا ورور مې ما پسې خط راولېږو چې ما پسې خط راولېږو وی ما ته وي چې اسلام ته راشه. ما مې چې د ورور خط ولیدو ما ته وي چې نبي علیه السلام ستا صفت کړی دی لږ اسلام ته راشه چې دا خبره مې واورېده بیا په ځان نه پوهېدم چې نبي علیه السلام زما صفت کړی دی. نبي علیه السلام چې دا ډېر هوښیار سړی دی ما اراده وکړه چې زه مدینې منورې ته خو ما وی چې یوازې به څنګه ځمه نو ولاړم بل ملګری مې کته عثمان دغه صفوان ابن امیه دا د امیه زوی امیه ابن خلف په غزوه بدر کې چې مردار شوی دی په صفوان پسې لاړم ما ورته وی چې صفوان آیا ما ته وی چې هو ما چې په زړه کې مې یو خبره ده ما ته وی چې څه ما چې زه خو د دې پیغمبر نه ډېر متاثره یم ایمان پرې راوړم نو که تا پرې راوړم نو ښه خبره ده چې دواړه ملګري شو مدینې ته لاړ شو زمونږ د قبیلې سړی دی زمونږ د خاندان سړی دی په ټوله دنیا به حکومت کې موږ خو بې بد نه ښکارو که نه او هغه کومه خبره کوي ښې خبرې کوي. وی صفوان راته وویل که نه چې که دا ټوله دنیا پې ایمان راوړی یو دشمن یې پاتې شي نو هغه یو دشمن به یې زه یم. صفوان وی چې هغه یو دشمن به یې زه یم زه په دې ایمان نه راوړم. ما چې ټیک ده صحیح ده ولاړم عکرمه له دا مې دوست و د ابوجهل زوی عکرمه ته مې وویل چې عکرمه یو کار نه کو چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو. عکرمه راته هم دا ټکی وي که ټول خلک په ایمان راوړي او اخري دشمني پاتې کېږي هغه به زه یم. بیا په دې عکرمه رضی الله هم ایمان راوړی په فتح مکه په ورځ باندې. بیا لاړم عثمان ابن طلحه له ما ته چې عثمان یو خبره کومه په لکه مې یو خبره راوړي خو چې ته به راسه جواب راکوې نو عثمان ابن طلحه وی چې ووایه څه خبره ده. ما ورته وی چې دا پیغمبر نه دی محمد صلی الله علیه وسلم دی خو ډېرې ښکلې خبرې نه کوي دی وایي زنا مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي لورګانې مه وژنئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي د ګټو د لوټو سجدې مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي وایي خپلولۍ مه پرې کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي.
عثمان ابن طلحه راته وی چې ویل څه غواړې خبره وکړه. ما ورته وی چې ایمان پې نه راوړو. وی چې ما خو د بېګانې اراده کړې ده خو تا ته مې نه شو ویلی. ما خو هم د بېګانې اراده کړې ده. ما ورته وی چې زه ملګری مې پیدا شو. ما ورته وی چې ځو. وی چې یو ځای د مکې نه اوزونو خلک را باندې شکي کېږي. یو مقام یې ورته وښود چې هلته راځه زه به هم هلته وتم ته هم هلته وځه راځه. هلته لاړم جو عثمان ابن طلحه هلته موجود و. هلته کې یو ځای شو روان شو چې اوس لونه یې په لاره کې خو د مکې یو سردار ولید عمر ابن عاص. دا په کفارو کې د ټولو نه هوښیار سړی حسابېدو. د جنګ څومره مشورې چې به ده ورکولې ډېر هوښیار سړی او عقلمند سړی و. د جنګ دا چالونه به ټول ده جوړول. موږ چې دی ولیدې موږ چې پاک به دا کوم ځای ګیر شو. دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو نه ته به څه وایو دا خو زموږ مشر دی. موږ ورته وایو چې هلکه موږ ته وایو چې څه کوې لکه موږ ورته وایو چې ته څه کوې وایي چې نه رښتیا وایي چېرته روان یې موږ ورته څه نه وي وایي چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کو موږ ورته چې ښه رښتیا درته ووایو نو مدینې ته روان یو. عمر ابن عاص راته وایي چې راځئ زه خو ملګری یم زه هم مدینې ته ځم راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو وی لاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته اوښان کېنول وی ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي. نبی علیہ السلام چې خبر شو کنه چې دا درې واړه را روان دي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې خالد را روان دی عمر ابن عاص را روان دی عثمان ابن طلحه را روان دی دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې. نبی علیہ السلام ډېر خوشحالېږي ورور مې راپسې راغی چې تلوار کوي نبی علیہ السلام ستاسو په انتظار کې دی. زه چې څنګه ورسېدم نبی علیه الصلاة والسلام لره که نه وی نبی علیه الصلاة والسلام ته مې وفرمیل چې السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله. او بیا مې د نبی علیه السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی کلمه مې وویله. وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي. ما ته مخکې نه پته وه چې ستا په شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي ته به ایمان له راځې. بیا ورته مې وویل چې د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ما له دعا وغواړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي مخکې چې په کفر کې څه کړی هغه ټول الله ختم کړو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اللهم اغفر لخالد الله خالد ته بخښنه وکړه الله خالد ته بخښنه وکړه. او بیا وی بل صحابي راغی وی درې واړو د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې سره وړو ایمان راوړو. فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړی و. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام سره جوړ شم زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام ته پیغام ولېږو وی فاطمه ما ته راکه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو ابوبکر رضی الله عنه راغی وی ما له خو یې رانکړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدای شي تا له یې درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تپوس وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام د طرف نه ورته جواب راغی وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده یعنی انکار یې ورته وکړو. بل صحابي و هغه د فاطمه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو نبی علیه السلام هغه ته هم جواب ورکړو هغه له یې ورنکړه. علی رضی الله تعالی عنہ داسې سارا ته اوښان شړ دي وتلی و دوی خبره وکړه ویره موږ له خو یې رانکړه کېدای شي علي رضی الله تعالی عنہ له یې ورکړي. دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ پسې هغه په سارا کې اوښان سره ول. دوی ورته وی علي ته د فاطمه تپوس ولې نه کوې د هغې تپوس وکړه چې نبي علیه السلام یې تاله درکړي که نه. نو علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی زما سره دي څو زه په څه باندې تپوس وکړم زه خو نه مهر لرم نه کور لرم نو زه به د هغې څنګه تپوس کوم. علي رضی الله تعالی عنہ خپل کور هم نه و دی به د نبي علیه الصلاة والسلام سره په جومات کې پاتې کېدو د نبي علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته نو زه د هغې تپوس څنګه وکړم. نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی نبی علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی کېدای شي ستا سره اډو حساب ونه کړي ته یې تپوس وکړه که نه کېدای شي دا تپوس درنه اډو نبي علیه السلام ونه کړي. هغه وی ټیک ته نو راغې چې کله راغې نبی علیه السلام اوس د صحابه کرامو ولېږو دوی ورته وي ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبی علیه السلام خواته کېناستو نو شرمېده د شرم نه یې غږ ونه کړو هېڅ هم ونه وي
نبی رسول ته علي سي راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه ایسې ونه د شرم یې غږ ونه کو راپاسېد واپس راغی هغه ورته تپوس وکړو څه چل دی وکړو وي مال ته خبره نه شوه کولی ما څه ونه وي ما خو نه شو ویلی ښه بله ورځ بیا ولیکو لاړ شي که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه علي رضی الله تعالی دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړو علي هسې راغلی وي او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه ناس راپاسېد بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه بار صحابه تپوس وکړو علي څه چل دی وکړو زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو نبی علیه السلام څه شو پوه شو یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو د هغې په تپوس باندې راغلی کو نبی علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنه داسې سرغلی روچت کړي د الله پاک پیغمبر او په دې راغلی یم خو تاسو ته ویلی نشم دې دپاره راغلی یم دې دپاره راغلی یم نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی ته وفرمایلو علي فاطمه به زه تا ته درکمه خو چې لومبې زه د هغې نه تپوس وکړمه زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده ګوره نبي علیه السلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکړمه تپوس وکړمه او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ ښه چال درته زه رشته وکړمه خو د لور متعلق نه دا به د لور نه تپوس کوم دا خو بې غیرتي ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیه الصلاة والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیه الصلاة والسلام د لور نه زیات حیاداره ده د فاطمه رضی الله تعالی نه زیات حیاداره ده یا علي زه به د فاطمې نه څه کوم تپوس کوم بیا به زه تا ته جواب درکم نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده هغه وایي ما قبوله کړې ده څه شی قبله یې څه شی هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خبره عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی هغې رضا پکې شرط دی دا نکاح د سره کېږي نه چې هغه خپه خو جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و ده مشره خورې وه نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته دا ترورې وله راوغوښته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبی علیه السلام خینی وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سیوکار به کو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیه السلام د خپلې خینې ته ووایي ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزی ستا بابا ستا نکاح ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته پخپله وکړم دا به ورته زه پخپله وکړم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیره مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره لاس وله وي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم ماله جواب راکه
نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شو چې بابا مې څه وایي، ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نه. نو فاطمه رضی الله تعالی ته وایي بابا رضا ستا د خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم، ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم، ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم، او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده، هغه شانتې زما خوښه ده. په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی، ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه، ستا معاملې زه په الله باندې پرېږدم چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړم. فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو، مخ مبارک سور شو، په تندي مبارک باندې خولې رالې، چې رالې جبرئیل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشاله دي، د اسمان تمامي فرشتي خوشحاليږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي. دا وحی راوړه، چې کله دا وحی راوړه او د وحی اثر ختم شو، نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علی رضی الله تعالی سره کوي، ستا نکاح د هغې سره کوي. او نبی علیہ السلام مسجد نبوي ته راووتو، بار ته راووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاره وي ما خپله لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه، ما علی ته په نکاح باندې ورکړه. او علی رضی الله تعالی ته وفرمایل وی علی فاسد مهر بندوبست وکړه، د مهر څه وکړه بندوبست وکړه. علی رضی الله تعالی ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه څومره مهر وګورم، څومره مهر. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی 400 درهمه، 400 درهمه. دا وګوره علی رضی الله او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغې مهر هم 400 درهمه، د هغې د لور مهر به هم څوری 400 درهمه. لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره. علی رضی الله تعالی عنه فرمایل د الله محبوبه ما ته منظور ده، ما ته فاطمه نکاح څه ده منظور ده. اوس بیا نبی علیه السلام بعض روایتو کې راځي علی رضی الله تعالی عنه فرمایل وی د الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه، نو ما سره خو څه شی شته دی نه، زه اوس مهر چېرته پیدا کړم. نبی علیه السلام ورته فرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه؟ وی د الله محبوبه که یوه زغره ده یو را سره اس دی، خپل کور یې نه خو اس او زغره جهاد له ساتل، یا که یو اس دی را سره یو را سره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه. نو نبی علیه السلام ورته فرمایل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه کړه، اس مه خرڅوه، په دې به جهاد کوي، زغره خرڅه کړه الله مالک ته بله به درکړي. علی رضی الله تعالی عنه دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی عنه عثمان رضی الله تعالی ته وویل وی دا زغره خرڅوم. وی ولې خرڅوئ؟ وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارکې له پې مهر وکړمه، ما سره خو مهر نشته دی، دا زغر رانواله. نو بعضې علماو لیکلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی هغه ته هغه زغره واپس کړه، زغره یې ورته څه کړله واپس کړه، زغره یې ترې وانغسته او د جیب نه یې 1000 درهمه راواغستل، 1000 درهمه. او فتو ورته نه وه چې څومره مهر دی، خدای ورته وویلو وی 400 درهمه زما د طرف نه د فاطمه مهر شو، زما د طرف نه دغه مه راکړه. عثمان صاحب ورته وفرمایل او دا 600 درهمه چې در سره کله وشي بیا به یې ما ته واپس راکړي، بیا به یې ما ته څه راکړي واپس راکړي. علي رضی الله تعالی راغی، مهر بندوبست یې وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک موقع وه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه، پای کې لږ مالي غنیمت راغی. نو د علي رضی الله تعالی عنه لاس له هغه 600 درهمه رالو، 600 درهمه لاس له رالو. نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایم و، عثمان رضی الله تعالی عنه ته 600 درهمه ورکړو، وی ستا په ما باندې 600 روپۍ پاتې شوې دا واله هم 400 درهمه خو هغه د خپل طرف ورکړو، خو دا 600 دې پاتې وي دا واله. عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه واغستل،
وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي د غزوه تبوک د لپاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي jihad لزو وزعلی رضی الله تعالی سره خوشپک سو درهم هغه چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې jihad لاړ شم عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي وار خطای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې jihad له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې بندوبست کوم چې jihad لاړ شم عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو